باید ووایم چې افغانستان یو مستقل آزاد خپلواک هیواد دی. د هر هیواد سره اړیکې ساتل د دوی حق دی. هیڅ کوم هیواد نشي کولای چې د افغانستان خارجه پالیسي سانسور کی او یا د افغانستان په اړه کوم پیشنهادات ولري چې هغه د افغانستان د ملي منافعو سره په ټکر کې وي. د هند په اړه دلته هیڅ یادونه نه ده سوې. موږ د هند سره په متقابل احترام ولاړې پیاوړې اړیکې غواړو. هند په سیمه کې یو لوی او پیاوړی هیواد دی. همداراز موږ د پاکستان سره هم ښه او دوستانه اړیکې غواړو او د هیڅ چا سره د دښمنۍ طرفدار نه یو. خو یوه یادونه باید وکړو چې نه موږ د هند سره کوم داسې تعلقات ساتلي او نه ضرورت لرو چې ویې ساتو چې هغه د پاکستان په ضد تمامیږي او نه د پاکستان سره هیڅکله هم داسې تعلقات موږ ساتلي او داسې اړیکې ساتلي دي چې هغه د هند په ضرر باندې تمام شي. افغانستان د خپلو منافعو په چوکاټ کې خپلو منافعو ته په کتو د هر هیواد سره مستقلانه اړیکې غواړي او هیڅ سوال نشي پیدا کېدلی چې څوک دا موضوع مطرح کړي او نه موږ چاته دا جرأت ورکوو چې هغه د افغانستان په حق کې داسې څرګندونې وکړي او یا دا موضوع د مذاکراتو یا پر بل میز باندې یاد کړي. زه فکر کوم انشاءالله چې هیڅوک زموږ په مخ کې د داسې خبرې د یادولو جرأت نشي کولای. او بله خبره دا ده چې په مذاکراتو کې مهم ټکي چې وه هغه دا وه چې باید اوربند وشي، یو د بل احترام وشي او پر ځای د دې چې جنگ جګړې بمبارونه توپونه یو د بل سره وویلو د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې باید ستونزو ته رسیدګي وکړو. او کوم بریدونه چې په پاکستان کې کیږي موږ د هغوی ملاتړ نه کوو. هغه چې هر څوک کوي دا چې پاکستان ورته تروریستان وایي، دا چې پاکستان ورته خوارج وایي، دا چې پاکستان ورته شریر عناصر وایي، هر څه چې ورته وایي هغه د دوی خپله اصطلاح ده. موږ هیڅکله هم د چا نه ملاتړ کړی او نه یې کوو. دا زموږ پالیسي ده او دا موږ ټولو ته ویلي دي او دا به بیا هم وایو او پر دې پالیسي باندې موږ ولاړ یو.